بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل د بیسیک نتورک دوهمه ویډیو ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم. په دې ویډیو کې تیر ویډیو کې کوم په یاد مونږ تاسو د نتورک په هکله معلومات لرل چې نتورک خپل څه ته وایي، فائدې څه شي دي. راځو په دې ویډیو کې د نتورک اقسام وایو چې نتورک په څو قسمه دي او ترڅنګ ورسره چې هر قسم نتورک به بیا سره هم جوړو. نو دوستانو که ویډیو خوښه شوه چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو آینده ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ او دوستانو سره یې شیر کړئ ترڅو هغوی هم استفاده ترې وکړي. راځو د نتورک اقسام ته. په تېره ویډیو کې مونږ ویل چې نتورک کله چې مونږ تاسې له یوه نه زیات کمیونیکیشن ډیوایسونه خپل منځ کې سره وصل کړو دې ته نتورک وایي. اوس اقسام وایو چې مونږ څو قسمه نتورک لرو. دوستانو د نتورک اقسام چې دي دلته ما کلاسیفیکیشن درته کړی چې مونږ تاسې نتورک په مختلفو بخشو باندې تقسیمولی شو. د لوکیشن په اساس یې تقسیمولی شو، د ټاپالوجي په اساس یې تقسیمولی شو او د رول په اساس یې هم تقسیمولی شو. نو اول راځو د لوکیشن په اساس باندې چې کله مونږ نتورک جوړو د لوکیشن په اساس د ځای په اساس باندې په څو ډوله دي. دوستانو د لوکیشن په اساس یا د ځای په اساس باندې زمونږ نتورک په مختلفو برخو ویشل شوی، خو هماغه مهمې درې برخې ترې راخیستلي یا درې اقسام مې ترې اخیستي چې ډېر زیات استفاده کیږي. ډېر نور قسمونه هم لري خو دغه هغه مشهور اقسام دي چې په دې کې اول لوکل ایریا نتورک ده. یعنی کله که زمونږ ستاسې نتورک ووړ وي، صرف په یوه اتاق کې وي یا یو تعمیر کې وي، دې ته مونږ تاسې لوکل ایریا نتورک وایو. که چېرته مثلا له یوه تعمیر نه زیات وي، مثلا دوه تعمیر خپل منځ کې سره وصل وي، درې تعمیر خپل منځ کې سره وصل وي، فاصله تر منځ زیاته وي، دې ته من یا میټروپولیټن ایریا نتورک وایو. او که چېرته له هغه نه زیاتې مثلا یو ښار له بل ښاره سره وصل وي، مثلا یو برانچ په یوه ښار کې وي، بل برانچ په بل ښار کې وي، بیا دې ته وایډ ایریا نتورک ویل کېږي. د دې هر یو ډیټیلز ما دلته په جدا سلایډو کې درته لیکلي دي، نو ورځو به هغه سلایډ ته. اول راځو لوکل ایریا نتورک. لوکل ایریا نتورک لکه مخکې چې ما ویلې چې همیشه زیات یو تعمیر پورې اړه ولري. مثلا که چېرته مونږ یو کمپیوټر لاب ولرو یا یو اتاق ولرو چې په هغه کې مثلا دوه درې لاس هر څو کمپیوټره چې وي دوی خپل منځ کې سره وصل وي، دې ته لوکل ایریا نتورک وایي. یا مثلا مکمل یو تعمیر د یو دفتر مکمل یو تعمیر چې په هغه کې هر څو اتاق وي، هر څو کمپیوټره وي، دوی خپل منځ کې سره وصل وي، دې ته لوکل ایریا نتورک ویل کېږي. یعنی له یوه تعمیر نه زیات نه وي، دې ته لوکل ایریا نتورک وي. او د لوکل ایریا نتورک جوړول نسبتا نورو اقسامو ته ارزان ده، ځکه چې په یوه تعمیر کې وي نو زیات به مصرف یا وای فای کوي، یو څو اکسس پوینټونه به وصلېږي، او که چیرې لاین وي نو یو څه لاین به مصرفېږي. نسبت دا نورو اقسامو ته چې ده د دې انسټالول ارزانه دي، ځکه چې ساحه یې محدوده ده، که لاین وي هم کم مصرفېږي، که اکسس پوینټونه وي هم نسبتا نورو ته کم استعمالیږي. نو لوکل ایریا نتورک یا لان نتورک هغه نتورک ته وایي چې هغه صرف یوه تعمیر پورې محدود وي، یا مثلا که یو اتاق وي هغه ته موږ لوکل ایریا نتورک وایو. که دوه خپل منځ کې دوه کمپیوټره سره وصل وي دا هم لوکل ایریا نتورک شو. خو میکزیمم یا زیات تر زیات چې یو تعمیر په یو تعمیر کې چې هر څومره اتاق وي، هر څومره کمپیوټرونه وي، دا خپل منځ کې سره وصل وي، دې ته لوکل ایریا نتورک ویل کېږي. دا ما یو مثال دلته اچولی ده چې کولی شي ووینئ چې مثلا څو کمپیوټره یا په یو اتاق کې وي یا څو اتاق خپل منځ کې سره وصل وي، دې ته لوکل ایریا نتورک وایي. له دې نه وروسته بیا موږ تاسې مان یا میټروپولیټن ایریا نتورک وایي. دا نتورک بیا چې کله فاصله یې لږ زیاته وي، مثلا دوه تعمیر خپل منځ کې سره وصلي، مثلا دا یو دفتر ده، دا یې مرکزي برانچ ده، مین برانچ یې ده، مثلا دا یې بل برانچ ده، ټول په یو مثلا دا ټول په یو چار دیوالي کې یا یو ځای کې دي، خو مختلف تعمیرونه لري. مثلا لکه د کابل پوهنتون دا یوه پوهنځی ده، دا بله پوهنځی ده، دا بله پوهنځی ده، تر منځ فاصله موجوده ده. خو دلته چې کوم کمپیوټر ده، مثلا په دې ځای کې چې کوم کمپیوټر ده، دا کمپیوټر د دې بلډینګ کې چې کوم کمپیوټر ده دا له دې سره وصل ده. یا مثلا په هغه بلډینګ کې چې کوم کمپیوټر ده دا ټول خپل منځ کې سره وصل دي. په هره ذریعه چې وي، یا د وایرلیس په ذریعه وي یا د لاین په ذریعه وي، په هره ذریعه چې وصل وي، چې کله له یوه تعمیر نه اضافه تر مثلا دوه تعمیره چې فاصله یې تر منځ وي، دوی خپل منځ کې سره وصلېږي، دې ته میټروپولیټن ایریا کنکشن ویل کېږي. د دې تر منځ زیاتره خلک نن سبا فایبر کیبل استعمالوي، مثلا دا تعمیر له دې سره وصلوي او دا تعمیر له دې سره، تر څو دوی خپل منځ کې سره وصل شي، دې ته میټروپولیټن ایریا نتورک ویل. دا هم یو مثال کېدای شي د میټروپولیټن ایریا نتورک چې یو تعمیر ویني بل تعمیر سره وصل ده او دا خپل تعمیرونه خپل منځ کې سره وصل دي، دې ته میټروپولیټن ایریا نتورک وایي.
له دې نه وروسته بل وایډ ایریا نیټورک ده. وایډ ایریا نیټورک بیا کله چې مثلا یو ښار له بل ښاره سره وصل شي، یو ملک له بل ملک سره وصل شي چې فاصله یې ډېره زیاته وي، نو دې شي ته بیا وایډ ایریا، زیاتره انټرنیټ ته نن سبا وایډ ایریا نیټورک ویل کېږي، ځکه چې ټول ملکونه یو بل سره وصل دي، دې ته وایډ ایریا نیټورک وایي. او نومونه چې خلک زیات ورته استفاده کوي، لوکل ته لان وایي او میټروپولیټن ایریا ته مان وایي او وایډ ایریا نیټورک ته بیا وان وایي. صرف دا شارټکټ نومونه دي چې خلک ورته استفاده کوي. نو دا د نیټورک اقسام د لوکیشن په اساس شو، چې مثلا که په یوه تعمیر کې اعلان ورته وایي، که چیرته یوه تعمیر نه بیرون وي 2-3 تعمیر او ایمان ورته وایي، او که چیرته یو ښار بل ښار سره وصل وي، فاصله یې ډېره زیاته وي، دې ته بیا وان یا وایډ ایریا نیټورک ویل کېږي. دا د لوکیشن په اساس شو. له دې نه وروسته بیا د ټاپالوجي په اساس باندې چې مثلا که لان وي کامان وي، هر یو چې وي، مثلا دلته به راشو که مثلا لان وي کامان وي او که وان نیټورک وي، دوی خپل منځ کې څنګه سره وصل شي. مثلا که چیرته زه لان ایریا نیټورک جوړوم په یو اتاق کې، مثلا 2 کمپیوټره دي یا 3 دي یا 10 دي، هر څو چې وي، مثلا دا یو څو کمپیوټره دي، دوی خپل منځ کې څه رقم سره وصل شي. د مثلا دا یو 3 کمپیوټره دي، دا کمپیوټرونه خپل منځ کې څه رقم سره وصل شي، دې ته بیا ټاپالوجي ویل کېږي، چې مثلا دا 3 کمپیوټره څه رقم سره وصل شي. دلته موږ تاسې مختلف ټاپالوجیز لرو، بس ټاپالوجي، رینګ ټاپالوجي، سټار ټری، ماش، دا هغه مهم یا مشهوري ټاپالوجیز دي چې ما دلته راخیستې دي، علاوه نه نور هم شته، خو دا ما هغه ډېر چې زیات استفاده شوي دي یا استفاده کېږي، د هغه ټاپالوجیز ما راخیستل دي. نو ټاپالوجیز کار د انسټالیشن یا د نیټورک جوړولو طریقه چې مونږ تاسې دغه نیټورک چې جوړو یا لان جوړو یا مان یا وان، دوی خپل منځ کې څه رقم سره وصل شي، دغه څه رقم وصلېدو ته ټاپالوجي ویل کېږي، چې په دې کې مونږ تاسې مختلف ټاپالوجیز لرو، چې اول پکې بس ټاپالوجي ده. بس ټاپالوجي چې د نن سبا ډېره نه استعمالېږي، سابقه زیاته استفاده کېده. دا د بس ټاپالوجي یو قسم ده. بس ټاپالوجي چې دا چې کله ټول په یوه لاین وصل وي، مثلا دا هم یو نیټورک شو، دا هم یو نیټورک یو کمپیوټر شو، فرض کې کمپیوټر یا کمیونیکیشن ډیوایس، دا هم شو، دا هم شو، دا ټول ګورې په یوه لاین سره وصل دي، دې شي ته چې د بس ټاپالوجي ویل کېږي. دا ډېر سابقه ته نن سبا نه استعمالېږي، د دې انسټالیشن نسبتا نورو ته اسانه و، مصرف یې هم کم و، ځکه چې ټول په یوه لاین باندې وصلېږي. خو مشکل بیا څه شی و یا ډیس ایډوانټیج بیا څه شی و، چې که چېرته مثلا کوم ځای کې لاین قطع کېږي، مثلا که چېرته لاین دغه ځای کې سره قطع شي، نو دا نیټورک بیا یو بل سره ډسکنیکټ کېږي، دا ټول بیا یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. نو دې ته بس ټاپالوجي وایي، چې که چېرته ټول په یوه کیبل سره وصل شي، چې دا مختلف طریقه د وصلېدو یې مختلف وسایلو قصې درلودلې چې نن سبا نه استعمالېږي، نو دې ته بس ټاپالوجي ویل کېږي. له دې نه وروسته بیا رینګ ټاپالوجي ده. رینګ ټاپالوجي بیا چې کله اول کمپیوټر له آخر کمپیوټر سره وصل شي، دې ته رینګ ټاپالوجي ویل کېږي. مثلا دا زموږ اول کمپیوټر شو، دا مثلا دویم کمپیوټر شو، دا دریم شو، دا څلورم، دا پنځم او دا هم شپږم. کله چې اول کمپیوټر له آخر کمپیوټر سره وصل وي، یعنی دا نور ټول هم داسې سره وصل وي، دې ته رینګ ټاپالوجي ویل کېږي. مثلا دا اول کمپیوټر ته دا له دویم سره وصل، د دویم له دریم سره وصل، د دریم له څلورم سره وصل، دا او څلورم له پنځم سره او پنځم له شپږم سره، شپږم بیرته له اول سره وصل شو، دې ته رینګ ټاپالوجي ویل کېږي. د دې هم فایده دا ده چې انسټالیشن مصرف تقریبا نورو ته کم ده. رینګ ټاپالوجي هم دومره زیات استفاده کېږي نه، دا هم له بس ټاپالوجي نه وروسته دویمه ټاپالوجي وه چې خلکو ډېره زیاته استفاده کوله، خو نن سبا دا هم نه استفاده کېږي. له دې نه وروسته بیا سټار یا ټري ټاپالوجي ده. اول پکې راځو سټار ټاپالوجي ته. مثلا که چېرته مونږ وبولو چې دا یو کمپیوټر ده، مثلا دا بل کمپیوټر ده او دا بل کمپیوټر ده، دا ګوره په یو سنټرلایز ډیوایس سره وصل وي. مثلا دا یو سویچ یا ورته وایو چې وروسته بیا په آینده ویډیوګانو کې به زه بیا درته معلومات درکړم، یا سویچ یا هب، مطلب دغه ځای کې یو داسې ډیوایس وي چې د هغه په ذریعه دا کمپیوټرونه سره وصل وي، دې ته بیا سټار ټاپالوجي ویل کېږي. زیاتره دغه سنټرلایز ډیوایس چې دوی سره وصلوي دا یا سویچ وي او یا هب وي، چې څو کمیونیکیشن ډیوایسونه سره وصلوي. د سویچ او د هب په اړه آینده کې بیا ویډیوګانې جوړو. خو فعلا ټاپالوجي چې دغه ټاپالوجي ته چې دا سټار ټاپالوجي ویل کېږي، چې کله له یوه نه زیات ډیوایسونه په یو مشخص ډیوایس په ذریعه سره وصل شي، چې دا ډیوایس یا سویچ وي او یا هب وي، او دا سویچ او هب مختلف اندازې لري. مثلا 4 پورټه چې 4 ډیوایسونه وصل کړي، 8 پورټه چې 8 ډیوایسونه وصل کړي، 14 چې 14 ډیوایسونه وصل کړي، 24
8 مختلف اندازې لري. نو دا یو سنټرلایز ډیوایس ته ضرورت لري چې کله دا ډیوایس وي د دې په ذریعه باندې مونږ ټول کمپیوټرونه مثلا دا یو کمپیوټر دی د یو لاین په سویچ کې نصبیږي د نیټورک لاین هم سویچ کې نصبیږي د نیټورک لاین هم سویچ کې نصبیږي همدغه سویچ ته چې دوی ترمنځ نیټورک جوړوي دې شي ته سټار ټاپولوژي ویل کېږي چې دا نن سبا ډیر زیات استعمالیږي کله چې یو دفتر کې مثلا یو اتاق کې یو نیټورک جوړوي یو کمپیوټر دا وي یو دا وي نو دوی ترمنځ یو سویچ یا هب اخلي ږدي او د دې هر کمپیوټر لاین راخلي په سویچ یا هب کې لګوي تر څو دوی خپل منځ کې سره کنیکټ شي او د دوی نیټورک جوړ شي. کله چې بیا مختلف سټار شي مثلا دا یو اتاق شو دا یو په یو دفتر کې یو اتاق ده دا به روم نوشته که مثلا دا بل اتاق ده دا بل اتاق ده دا دویم اتاق ده او دا دریم اتاق ده په دې کې هم داسې یو سنټرلایز ډیوایس ته دوی سره وصل دي دې کې هم یو سنټرلایز ډیوایس ته دا کمپیوټرونه سره وصل کړي او دې کې هم دې ته بیا ټري ویل کېږي دا یو سټار شو او دا ټول مجموعې ته بیا ټري ټاپولوژي ویل کېږي. دا نن سبا ډیر زیات استفاده کېږي. د غټو نیټورکو لپاره مثلا یو اتاق له بل سره وصلې هر څومره چې نیټورک زموږ ستاسې غټېږي د دې انسټالیشن دومره مشکلېږي نه آسان به وي. او نقص بیا څه ده که چیرته دغه سنټرلایز ډیوایس مشکل پیدا کوي مثلا که چیرته دا سنټرلایز ډیوایس مشکل پیدا کړي دا نیټورک دا کمپیوټرونه بیا ټول یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای دغه کمپیوټرونه هغه وخت خپل منځ کې کمیونیکیشن کولای شي چې دا سویچ یا هب جوړ وي او دوی سره وصل کړي وي که دا مشکل پیدا کړي بیا دا ټول کمیونیکیشن نشي کولای. دا سټار ټاپولوژي یا ټري ټاپولوژي شوه. له دې نه وروسته بیا ماش ټاپولوژي ده. د ماش ټاپولوژي مثال هم دلته شته. ماش ټاپولوژي کې بیا چې هر کمپیوټر له ټولو کمپیوټرو سره وصل وي مثلا دا زموږ اول کمپیوټر ده دا مثلا دویم کمپیوټر شو او دا هم دریم کمپیوټر شو. وګورئ اول کمپیوټر له دویم سره وصل ده اول کمپیوټر له دریم سره وصل ده له څلورم سره وصل ده له پنځم سره وصل ده او له شپږم سره وصل ده هر یو ته جدا جدا لاین تیر ده. دویم کمپیوټر هم همداسې له اول سره وصل ده له دریم سره هم له څلورم سره هم له پنځم سره هم له شپږم سره دریم هم همداسې. کله چې یو کمپیوټر له ټولو سره وصل وي هر کمپیوټر له ټولو سره وصل وي مثلا اول هم له ټولو سره وصل ده دویم هم له ټولو سره وصل ده دریم هم ټولو سره وصل ده دې ته بیا ماش ټاپولوژي ویل کېږي. ماش ټاپولوژي چې ده د دې منیجمنټ لږ سخت وي انسټالیشن هم لږ جنجالي وي او کیبل پکې ډیر زیات یا ترانسمیشن میډیا چې دوی خپل منځ کې سره وصلوي دا هم ډیر زیات استفاده کیږي مثلا لاین کوي نو اوس د یو کمپیوټر نه دې تم لاین راشي دې تم لاین راشي نو ګورئ د لاین هم مینه زیات استفاده کیږي نو نسبت نورو ټاپولوژي ته دا لږ قیمته را تمامیږي ځکه چې لاین هر څه پکې ډیر زیات استفاده کیږي. ماش ټاپولوژي هم نن سبا یعنی دا هم د ټري یا سټار ټاپولوژي سره سره دا هم ډیره زیات استفاده کیږي د بعضی سرورو یا بعضی داسې یو انوایرمنټ چې هغه کې لوډ بیلنسینګ وي چې باید یو له ټولو سره وصل وي چې که چیرته دا یو لاین مشکل پیدا کوي بیا هم دا وي مثلا که چیرته دا یو کمپیوټر دا لاین خرابېږي بیا هم دی سره به وصل وي که چیرته دا هم خرابېږي بیا د دې په ذریعه به بل سره وصل وي نو دا په داسې سرور انوایرمنټس کې یا چې کله یو ایڈوانس نیټورک جوړیږي په هغه صورت کې دا یو استعمالیږي. خو د ساده نیټورک لپاره چې ډیر زیات استفاده کیږي ټري یا سټار ټاپولوژي ډیره زیات استفاده کیږي. نو دوستانو دا زموږ ستاسو د نن ویډیو شوه چې اول پکې د لوکیشن په اساس باندې نیټورک موږ په درې حصو تقسیم کوو چې لان مان او وان شو او بیا کله چې د لان یا مان یا وان نیټورک جوړو په کومه طریقه دوی سره وصلو د طبیعت ټاپولوژي وایي چې په هغه کې بس رینګ سټار او ټري او ماش ټاپولوژي شو چې پکې ډیر زیات سټار ټري او ماش ټاپولوژي سټار پکې بیخي زیات استفاده کیږي. دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس شو. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو آینده ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ. د فعلا لپاره ښه وخت.